اوس رابشو یو مثال دو مثال تاسو ته د تعویضي په طریقې سره به شی وکړو کار وکړو چې تعویضي طریقه او افراط طریقه هیڅ اول کې تغییرات نه راځي تغییر په شکل کې نه راځي یعنې قیمتونو کې فقط په حالولو طریقه کې لږ تغییر راځي د تعویضي طریقې نه موږ تاسو نهایي کوشش کوو چې د متحول یا د مجهول تر ټولو کوچنی ضریب سره موږ تاسو تعویض اخلو لکه دلته ګوره موږ تاسو x دلته لیکلی شو چې x مساوي کېږي منفي شپږ دا چې کله مساوات انتقال کو منفي 3 وای دا ګوره د x لپاره چې شو تعویض شو یعنې موږ یو قیمت ورته وټاکل یوه خبره به تاسو شخص متوجه شئ چې کله موږ د اول معادلې نه تعویض اخلو دا په دوهمه معادله کې به تاسو وضع کوئ که چېرته موږ تاسو د دوهمه معادلې نه تعویض اخلو تاسو بیا په اوله معادله کې به څه کوئ وضع به کوئ اوس راځو چې کله موږ د اول معادلې نه تعویض واخیستل اوس یې په دوهمه معادله کې څه کوو وضع کوو یعنې دغه دوه د دې سره د ضرب په حالت کې ده دا ولیکو چې دوه ضرب دی د دغه x قیمت به څه ولیکو منفي شپږ منفي 3 وای او منفي شپږ وای مساوي له منفي څو سره 8 سره ډېر اسانه طریقه مثبت ضرب منفي منفي 2 په شپږو کې دی 12 مثبت ضرب منفي منفي 2 په 3 کې دی شپږ وای او منفي شپږ وای مساوي له منفي څو سره 8 سره اوس دلته ګوره چې متحولین دوه دانې سره منفي شو منفي او منفي په خپله شپږ او شپږ 12 وای مساوي منفي اته دا چې کله انتقال په علامه منفي د څه به شي مثبت 12 اوس منفي 12 وای مساوي 12 سره چاته کم په څو به پاتې شي مثبت 4 دوه ضریب دلته موږ څو لرو منفي 12 دواړه طرفونه په منفي 12 به څه کو تقسیم کو اوس منفي 12 له دې سره نه دا معنا ورکړي چې دا په تقسیم کې یو سره کېږي یو په وای کې دی په خپله وای یا اوس دلته مثبت تقسیم منفي منفي سالور پر 12 هم قیمت درست ده که چېرته اختصار وکړي موږ سوال به چې ذره کوچنی شي یو په سالور کې سالور 3 سالور 12 اوس دوه قیمت موږ ته راغی منفي یو پر څو راغی 3 اوس موږ دغه قیمت اخلو چې په هره معادله کې وضع کړو یا په اول یا په دوهم کې موږ ته د x لپاره قیمت ناسته راځي په اوله کې بیا وضع کوو x مثبت 3y مساوي له منفي شپږ x مثبت 3 د y قیمت موږ ته څو لاسته راغلي منفي یو پر 3 قوس بند مساوي له منفي شپږ x دا علامه به له دې سره ضرب کړو مثبت ضرب منفي منفي یو په 3 کې د 3 پر 3 منفي څو شپږ x منفي 3 چې په 3 تقسیم یو مساوي له منفي شپږ x مساوي کېږي منفي شپږ دا چې کله انتقال کوو مثبت څو یو x مساوي کېږي له منفي څو سره 15 سره اوس دلته ګوره شاګرد ته چې بیان کېږي یا تدریس کېږي چې یو قیمت ثابت شو یو قیمت هم څه شو کسري شو اوس شاګرد چې استاد دغه دواړه قیمتونه ته دلته واخلي دا باید منفي شپږ شو دلته منفي څو شي 8 شي راځو میزان یا صحتوالي ته چې دلته لیکو چې x مثبت 3y مساوي له منفي شپږ د x قیمت موږ څو وضع کوو منفي 15 3 ضرب د منفي دوه قیمت څو وضع کوو منفي یو پر 3 یو پر 3 مساوي له منفي شپږ منفي 15 مثبت ضرب منفي منفي یو په 3 کې د 3 پر 3 منفي شپږ اوس منفي 15 په خپله منفي 3 چې په 3 تقسیم کو څو کېږي یو منفي 15 او منفي شپږ مساوي له منفي څو سره شپږ سره ګوره تاسو ته سوال تشریح شو چې د قیمتونه منفي 3 یو پر 3 او منفي 15 دواړه سره څه دي صحت دي که چېرته دوهمه کې وضع کوو باید موږ ته څو لاسته راکړي منفي 8 دلته لیکو چې 2x منفي شپږ y مساوي له منفي 8 دوه ضرب د ګوره x قیمت چې منفي په کوچنی قوس کې به ونیسي منفي 15 او شپږ ضرب د منفي یو پر 3 مساوي له منفي څو سره 8 سره مثبت ضرب منفي 2 15 لاس منفي ضرب منفي مثبت یو په شپږو کې شپږ پر 3 مساوي له منفي څو سره 8 منفي لاس مثبت شپږ چې په 3 تقسیم کو څو کېږي 2 او منفي 8 لاسونه چې 2 کم کو منفي 8 مساوي له منفي څو سره 8 نو یو قیمتونه دواړه سره څه دي صحت
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو دوهم سوال دا هم د تعویضي طریقه ده چې دلته موږ بیا هم کوچنی متحول یعنی د متحول کوچنی ذریع باید موږ ولرو چې x دا مثبت څلور وای مساوي له شپږ او 3x مثبت شپږ وای مساوي له لسو سره. یعنی موږ ورته وایو هم تعویض اخیستلی شو د x نه هم اخیستلی شو، خو موږ د تعویضي طریقه دا علم راکوي چې تر ټولو باید کوچنی متحول اوسي، یعنی ذریع باید تر ټولو کوچنی اوسي. لکه د ذریع څو ده؟ یو. دلته موږ لیکلی شو چې x مساوي شپږ دا چې کله انتقال کو منفي څلور وای. دا ورته تر ټولو اسانه طریقه ده. اوس دا ټول موږ تاسو په دوهمه معادله کې څه کوو؟ وضع کوو. دوهمه معادله دلته لیکو چې 3 ضرب دی، یعنی قوس ورته لیکو چې شپږ منفي څلور وای مثبت شپږ وای مساوي له څو سره؟ لسو سره. اوس تاسو فقط نور کار نه کوئ، دا به دې سره ضرب کړئ له دې سره 3 شپږ 18 3 په څلورو کې دی 12 وای مثبت شپږ وای مساوي له لس. نور موږ سوال نور هم اسان شو، دا منفي ده هم شاید مثبت 12 سره چې شپږ کم کو منفي شپږ وای مساوي لس. دا چې کله انتقال کو منفي 18 منفي شپږ وای مساوي 18 سره چې دا کم کو څو به پاتې شي؟ منفي 8. دوای ضریب دلته څو لرو؟ منفي شپږ. دواړه طرفونه په منفي شپږ به څه کو؟ تقسیم کو. اوس دا حد به له دې سره اختصار شي، نتیجه خلو چې وای مساوي منفي تقسیم منفي مثبت. ګوره اته پر شپږ هم درست ده، که چېرته موږ اختصار کړو لږ سوال به موږ لنډ شي. څلور په دوو کې اته، درې په دوو کې دی شپږ، یعنی د وای قیمت موږ ته څو ځواب راغی؟ مثبت څلور پر درې. اوس چې کله موږ تاسو ته څلور پر درې لاسته راغی، اوس هر معادله کې موږ وضع کولی شو. خو هم چاوله کې وضع کوو که په دوهمه کې وضع کوو، موږ ته د وای x قیمت به څه شي؟ لاسته راشي. دا ځلې به په دوهمه کې وضع کوو چې 3x مثبت شپږ وای مساوي له څو سره؟ لس. 3x مثبت شپږ. هر کله چېرته قیمتونه مثبت وي هغه موږ په قوس کې نه لیکو، یوازې ضرب علامه لیکو، او که چېرته منفي بیا ورته کوچنی قوس لیکو. د وای په وضع به څو لیکو؟ څلور پر درې مساوي له څو سره؟ لس. اوس 3x مثبت دا چې کې ضرب کو څلېرویشت پر څو؟ درې مساوي له لس. یعنې لنډه طریقه موږ هم ورته لرو چې یو په درېو کې درې، دوه درې شپږ، یعنې دوه په څلورو کې څو کېږي؟ اته. که داسې هم کار نه شي کولی، کوم شاګرد نه پوهېږي، نو دا به دې سره ضرب کړي، په ده باید څه کړي؟ تقسیم کړي. 3x مثبت دا چې په دې تقسیم کو څو سره مساوي شي؟ اته. اته په درېو کې څلېرویشت مساوي له څو سره؟ لس. اوس 3x مساوي لس. دا چې کله انتقال کو منفي څو؟ اته. 3x مساوي لسو نه چې اته کم کو څو به پاتې شي؟ دوه. د x ضریب دلته څو لرو؟ درې. دواړه طرفونه به په څو تقسیم کو؟ په درې. دا به له دې سره اختصار شي x مساوي کېږي مثبت دوه پر څو؟ درې. یعنې موږ تاسو قیمت وای قیمت څلور پر درې او د x قیمت دوه پر څو؟ درې. بیا هم یو شاګرد ته سوال پیدا کېږي، او سره دغه ته موږ ته میزان وکړه چې دا شپږ او لس سره مساوي راځي که مساوي نه راځي. میزان په معنا د صحتوالي چې موږ قیمتونه صحیح دي که غلط دي. دلته به ولیکو چې x مثبت څلور وای مساوي له څو سره؟ شپږ. دلته قیمت به څو ورته ولیکو؟ دوه پر درې. څلور ضرب دی. د وای قیمت موږ څو ولیکو؟ څلور پر درې مساوي باید څو سره شي؟ شپږ. دوه پر درې مثبت بیا هم کسر ده، څلور څلور څو کېږي؟ شپاړس پر درې مساوي له شپږو سره. اوس ګوره هر کله چې کسرونه مخرجونه سره دواړه سره همشکل اوسي، یو مخرج به ونیسي، صورت به د صورت سره جمع وي جمع، منفي وي منفي، مساوي له څو سره؟ شپږ. دوه او شپاړس څو کېږي؟ 18 پر درې مساوي له شپږ. 18 چې په درېو تقسیم کړو شپږ مساوي له شپږو سره. که چېرته په دوهمه معادله کې وضع کړو دا باید مساوي له څو سره شي؟ لسو سره به شي. دغه جې کې به ورته یو خط وباسو چې 3x مثبت شپږ وای مساوي له څو سره ده؟ لسو سره. 3 ضرب دی. د x قیمت موږ ته څو سره کړ شوې ده؟ 2 پر 3. 2 پر 3 مثبت شپږ ضرب دی. او د وای قیمت څو ده؟ څلور پر 3. مساوي باید څو سره شي؟ لس سره. 3 په 2 کې شپږ پر 3 مثبت څلور په شپږو کې د څلېرویشت پر 3 مساوي له څو سره؟ لس.
بیا هم ګوره مخرجونو څخه یو مخرج نیسو صورت باندې صورت سره شی کو جمع کو مساوي له څو سره لس شپږ او څلور لس یو حاصل یو او دوه درې پر درې مساوي له لس نتیجه اخلو یو په دریو کې درې صفر تقسیم دا صفر یعنی موږ قیمت دلته چې د دواړه قیمتونه موږ صحیح دي که چېرته دلته شپږ شي دلته نهه شي د مثال په ډول بیا د دواړه قیمتونه غلط دي که دلته لس شي دلته پنځه شي بیا دواړه قیمتونه غلط دي نو چې کله دلته شپږ شو دلته لس شي نو سوال شی ده صحت دی دواړه سوالونه موږ صحت ده یا صحیح